سلامونه، وخت بخیر. هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. د جی بهیر یوټیوب چینل درنو لیدونکو، هیله ده تېر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي. یو ځل بیا زه غیرت بهیر د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په اوويشتم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په دې هیله چې تېر کلاسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او د دې کلاس څخه هم یو څه نوي زده کړئ. د تېر په څېر زموږ دا درس هم څلور برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه کلمې، دریمه برخه اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه د تیرو درسونو څخه په توپیر په مخکینی درسونو کې به تاسو لیدلی وي چې دلته 1 کوېسچن وه او اوس په دې درسونو کې 3 کوېسچنز، 3 پوښتنې شوې. نو دغه یوازې همدې اخرې برخې لږ فرق کړی. مخکې به یوه پوښتنه وه، اوس 3 پوښتنې لرو. لومړۍ برخه د ګرامر، په دې برخه کې مې یوه پوښتنه، ورډز کلمو کې مې یوه پوښتنه، او ایکسپریشن سنټنسز کې یوه پوښتنه لرو. نو پوښتنو برخه مو 3 پوښتنې شوې ده او د 3 سمو پوښتنو په ځوابولو سره تاسې 3 نمبرې ترلاسه کوئ. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په تېر درسونو کې موږ سمپل پرزنټ ټنس، ساده روانه زمانه لوستې وه، او اوس په ننني درس کې موږ پرزنټ کنټینیوس ټنس یا پرزنټ پروګرسیو ټنس یا اوسنۍ روانه زمانه لولو. لومړی هم راځو جوړښت یا سټرکچر ته، چې دا د ټولو نه اړین دی. کله چې تاسې د یوې زمانې د یو ټنس جوړښت یا سټرکچر یاد کړه، د هغې څخه وروسته بیا تاسې کولی شئ په هماغه زمانه کې صحیح جملې جوړې کړئ او سمه توګه یې وکاروئ. جوړښتونه دي افرمیټیو فارم، مثبت فارم یا مثبته بڼه چې ده، سبجیکټ پلس ټو بی پلس ورب پلس کمپلیمنټ. صحیح ده. اگزامپل ته راشئ وایي چې I am studying English. I am studying English. I subject شو، am to be شو، ورپسې studying verb ing شو، یعنی ول پلس ing، او د ورب نه وروسته چې کوم شی راځي هغه نو بیا زموږ کمپلیمنټ شو. نو I am studying English، زه انګلیسي مطالعه کوم. کوېسچن فارم، کله چې پوښتنې باندې تړوئ بیا څه کوئ؟ to be د جملې سر ته راولئ، ورپسې subject پلس verb ing پلس کمپلیمنټ او کوېسچن مارک په آخر سر کې لیکئ. نو کومه څه کوئ؟ وایي چې am I studying English؟ am I studying English؟ آیا زه انګلیسي مطالعه کوم؟ نو یوازې ټو بي ورب هم د جملې سر ته راوسته، اخره کې مو کوېسچن مارک ورسره اضافه کړه، د پوښتنې علامه مو ورسره اضافه کړه، پوښتنې بڼې ته واوښته. ورپسې نیګیټیو فارم ته یا نیګیټیو انټروګیټیو ته راځو، چې هم منفي وي او هم سوالیه وي. ټو بي ورب د جملې سر ته راولو، ورپسې سبجیکټ، ورپسې ناٹ، ورپسې ورب ing او ورپسې کمپلیمنټ. دا په 2 طریقو سره هم کولی شي. داسې هم کولی شي چې ټو بي پلس ناٹ پلس سبجیکټ یې کوئ. صحیح ده. لکه د ټو بي ورب پسې ناٹ تاسو استعمالولی شئ، او داسې هم کولی شئ چې اول ټو بي ورب راولئ، بیا ورپسې سبجیکټ راولئ، بیا ورپسې ناٹ راولئ، ورپسې ورب ing او پلس کمپلیمنټ او کوېسچن مارک. کومه څه وایي چې am I not studying English؟ am I not studying English؟ آیا زه انګلیسي نه مطالعه کوم؟ نو ګورئ، هم منفي شوه، صحیح ده، ناٹ پکې کارېدلی، او هم سوالیه شوه، ټو بي ورب د جملې سر ته راوسته. ورپسې نیګیټیو فارم دی، منفي بڼه ده. څنګه کولی شو چې منفي جملې پکې جوړې کړو؟ نو ګورئ، سبجیکټ پلس ټو بي پلس ناٹ او پلس ورب ing پلس کمپلیمنټ. صحیح ده. یوازې د سبجیکټ نه وروسته ټو بي نه وروسته د ناٹ کلمه اضافه کوو. د چی کلمه؟ د ناٹ کلمه، د منفي بڼې د جوړولو لپاره. نو اگزامپل ته راشئ وایي چې I am not studying English. I am not studying English. زه انګلیسي نه مطالعه کوم. نو دا و د present continuous tense structure، یعنی جوړښتونه، او د دې څخه وروسته راځو اوس په present continuous tense کې لکه څنګه چې مونږ وویل ing اضافه کوو. صحیح ده. د فعل سره مونږ ing استعمالوو تر څو د دې جریان وښایي. صحیح ده چې همدا اوس د جریان په حال کې دی. نو د فعل سره د ing د اضافه کولو لپاره یو څه اصول او قواعد دي چې په دغه توګه کولی شو مونږ دغه رولس اپلای کوو، او د دې په واسطه کولی شو مونږ فعلونو ته ing اضافه کوو. لومړی هم راځو verbs ending in single e. Drop e and add ing.
صحیح ده هغه فعلونه چې په ای باندې پای ته رسیدلی وي په څه شي باندې په ای باندې یعنی یوازې یو ای باندې پای ته رسیدلی وي او څه کوو مونږه ای ترې لرې کوو او آی ان جي ورسره اضافه کوو ګوره هغه فعلونه چې په ای باندې پای ته رسیدلی وي د ای توری لرې کیږي او آی ان جي اخلي صحیح ده لکه څنګه make M-A-K-E make معنا جوړول نو کله چې تاسې دا جاری حالت ته اړوئ آی ان جي ورسره اضافه کوئ نو څه کوئ اخرنۍ ای ترې لرې کوئ او آی ان جي ورسره اضافه کوئ making پام ولې د ای توری ورڅخه لرې شو او آی ان جي ورسره اضافه شو همدارنګه take T-A-K-E take صحیح ده اخر توری چې دی د ای توری دی نو د ای توری ورڅخه لرې کیږي کله چې ورسره آی ان جي اضافه کوو نو taking نیول یا اخیستل هغه فعلونه ورپسې میمو کې راځي یادښت کې verbs ending in double e verbs ending in a double e no changes possible مخکې خو مونږ وویل هغه فعلونه چې په یو ای باندې پای ته رسېدلي وي یو ای ترې لرې کیږي او آی ان جي ورسره اضافه کیږي خو که چېرته فعلونه په دوه ایګانو باندې پای ته رسېدلي وي دوه د ای توري په آخر سر کې وي نو بیا کوم تغییر پکې نه راځي یوازې آی ان جي ورسره اضافه کوو صحیح ده هغه فعلونه چې په ډبل ای باندې پای ته رسېدلي وي هیڅ تغییر پکې ممکن نه دی یعنې یوازې آی ان جي ورسره اضافه کوو مثلا agree A-G-R-E-E صحیح ده نو آخره کې څه کوو هیڅ تغییر پکې نه راولو یوازې آی ان جي ورسره اضافه کوو agreeing موافقه کول یا همغږي ښودل ورپسې سیکنډ رول ته راځو دویمې قاعدې ته راځو verbs ending in C an extra K is added before adding ing verbs ending in C an extra K is added before adding ing هغه فعلونه چې د سی په توري باندې پای ته رسېدلي وي د څه شي په توري د سی په توري او په حاضر روانه زمانه کې چې ده موږ د دې سره آی ان جي اضافه کوو یا په نورو ټینسونو کې چې آی ان جي ورسره اضافه کوو نو بیا څه کوو د آی ان جي د اضافه کولو نه مخکې د سی د توري څخه وروسته د کې توری اضافه کیږي د څه شي توری د کې توری اضافه کیږي صحیح ده ولې ځکه ګوره دلته د سی توری دی که نه د سی نه وروسته چې د آی توری راشي نو بیا د سی توری دا د سین غږ ورکوي نو په دې خاطر د دې سین د غږ د مخنیوي لپاره موږ څه کوو د سی د توري څخه وروسته د کې توری اضافه کوو او ورپسې آی ان جي اضافه کوو لکه څنګه پکنیک صحیح ده میله یا میله کول کله چې دې ته آی ان جي ورکوو میله کول کوو جریان په حال کې راولو نو کله چې موږ آی ان جي ورسره اضافه کوو د سی د توري څخه وروسته څه کوو د کې توری ورسره اضافه کوو د سی د توري نه وروسته د کې توری اضافه کوو بیا ورسره آی ان جي ورکوو پکنیکینګ میله کول دې پسې دریم رولز یا دریمه قاعده چې ده if verbs ends in two consonants just add ing if the verbs ends in two consonants just add ing که چیرې یو فعل په دوه بېغږو تورو باندې پای ته رسېدلی وي فقط آی ان جي اضافه کیږي صحیح ده سمپل ده که چیرته به د دوه بېغږو تورو پای ته رسېدلی وي نو یوازې د آی ان جي توری ورسره اضافه کوو صحیح ده help ګورې HELP علم هغه د بېغږه توری دی او پی هم بېغږه توری دی نو دلته موږ څه کوو یوازې آی ان جي ورسره اضافه کوو helping کومک کول learn L-E-A-R-N ګوره ډبل کانسوننټ دی آر هم کانسوننټ دی ان هم کانسوننټ دی نو څه کوو یوازې آی ان جي ورسره اضافه کوو learning زده کول نمبر 4 رول ته راځو if the verb ends and two vowels plus a consonant just add ing if the verb ends in two consonants plus a vowel if a verb ends in two vowels plus a consonant just add ing کچېرې یو فعل په دوه غږ لرونکو تورو پلس څه شی یو بېغږه توري باندې پای ته رسېدلی وي نو فقط آی ان جي اضافه کوو صحیح ده لکه دوه واول راشي ورپسې یو کانسوننټ توری راشي د هغې فعل سره چې کله موږ آی ان جي اضافه کوو نو کوم تغییر پکې نه راولو یوازې آی ان جي ورسره اضافه کوو لکه څنګه لکه وګورئ rain R-A-I-N rain ګورئ ډبل واول راغلی ورپسې یو کانسوننټ راغلی نو کله چې آی ان جي بڼه اخلي نو څه کوي یوازې آی ان جي اخلي raining پام به دی
یوازې د آی ان جي تورې موږ سره اضافه کوو. باران یا باران ورېدل. او heat H-E-A-T heat. ګورې ډبل واول پلس کانسوننټ راغلی نو کله چې هغه کوو آی ان جي ورسره اضافه کوو نو یوازې آی ان جي اضافه کوو، کوم تغییر پکې نه راولو. heat heating تودول. صحیح ده. نمبر 5 رول ته راځو. if the verb has one syllable and ends in one vowel plus one consonant, double the consonant to make the ing form. صحیح ده. و if the verb has one syllable کچیرته یو فعل چې دی یو سیلابه وي and ends in one vowel plus consonant او په یو واول او یو کانسوننت باندې پای ته رسیدلی وي double the consonant to make the ing form. نو څه کوو هغه اخر کانسوننت چې دی هغه ورته ډبلو او ing ورسره اضافه کوو. وایي که چیرې یو سیلابه فعل په یو خپلواک پلس بې خپلواک یا بې غږه توري باندې پای ته رسیدلی وي نو وروستي یې بې غږه تورې ډبل یعنې دوه ځلې لیکل کېږي. صحیح ده. څنګه لکه stop. ګورې یو سیلابه فعل دی stop د تنفس په یو وز بندښت سره ادا کېږي نو دې ته یو سیلابه فعل وایي. نو ګورې stop. صحیح ده. په چی شي پای ته رسېدلی په یول واول راغلی ورپسې پلس یو کانسوننت دی نو اخرنی واول کانسوننت څنګه کېږي ډبلیږي دوه ځلې لیکل کېږي او بیا ورسره آی ان جي اضافه کېږي. stop stopping ودرېدل. ورپسې وګورئ plan او planning. ګورئ یو واول دی ورپسې یو کانسوننت دی نو کله چې په داسې حالت کې راشي یو سیلابه فعل وي نو بیا څه کوو اخرنی کانسوننت ورته ډبلو دوه ځلې لیکو او بیا ورسره آی ان جي اضافه کوو. planning تصمیم نیول یا پرېکړه کول. پلان نیول. ښه دا یې پنځم رول و. ورپسې شپږم رولز او همدارنګه اووم رول ته راځو. ښه په شپږم رول کې ویو چې if the first syllable of a two-syllable verb is stressed, do not double the consonant. If the first syllable of a two-syllable verb is stressed, do not double the consonant. که چیرې یو دوه سیلابه فعل موږ سره وي څو سیلابه وي دوه سیلابه فعل وي په بې غږه توري باندې پای ته رسېدلی وي او په لومړي سیلاب یعنې لومړي څپه باندې فشار وي. صحیح ده. د تلفظ کوم فشار چې دی دا په لومړي سیلاب باندې وي. صحیح. نو د اخرنی توری چې دی کانسوننت توری ورته دوه ځلې نه لیکل کېږي یعنې ډایرکټ آی ان جي ورسره اضافه کوو. صحیح ده. کله چې دوه سیلابه فعل راکړل شوی وي او فشار چې دی په لومړي سیلاب باندې وي نو یوازې آی ان جي ورسره اضافه کوو کوم تغییر پکې نه راولو. اګزامپل د واک شي visit. نو ګورې پام وکړئ د وی پام ودی دلته فشار دی نو visit کې په لومړي سیلاب باندې فشار دی نو دلته موږ یوازې آی ان جي اضافه کوو کوم تغییر پکې نه راولو. visiting لیدل. offer. صحیح ده. نو ګورې په off باندې فشار دی نو دلته هم یوازې آی ان جي اضافه کوو. offering وړاندې کول یا وړاندیز کول. ښه و 7 کې وایي چې if the second syllable of a two-syllable verbs is stressed, double the last consonant. صحیح ده. که چېرته دوه سیلابه فعل موږ سره وي اخر توری کانسوننت وي او فشار چیرته وي په دویم سیلاب باندې وي د دې برعکس دوم د شپږم برعکس که چېرته فشار په دویم سیلاب باندې وي نو بیا څه کوو اخرنی کانسوننت ورته ډبلوو. که چیرې د دوه سیلابه فعل په دوم سیلاب باندې فشار وي نو د وروستي بې غږه توري صحیح ده نو وروستی بې غږه تورې څنګه کېږي دوه ځلې لیکل کېږي او آی ان جي اخلي لکه څنګه prefer. نو ګورې په په دویم سیلاب باندې فشار دی او اخره کې کانسوننت دی نو څه کوو اخرنی کانسوننت ورته ډبلوو. preferring صحیح ده. ترجیح ورکول غوره ورکول. admit صحیح ده. نو ګورې met په met کې فشار دی دویم سیلاب باندې فشار دی نو دلته اخرنی کانسوننت ورته ډبلوو او بیا ورسره آی ان جي اضافه کوو. admitting صحیح ده. ښه اتم رول ته راځو. if the verb ends with ie. صحیح ده. if the verb ends with ie که چېرته یو فعل په ie باندې پای ته رسېدلی وي change ie into y. صحیح ده. ie په چی شي چینجوو ie y ته چینجوو in at آی ان جي او آی ان جي ورسره اضافه کوو. که چیرې یو فعل په آی ای باندې پای ته رسېدلی وي آی ای په وای بدلیږي او آی ان جي اخلي لکه څنګه die وګورئ ډي آی ای په آی ای پای ته رسېدلی کله چې آی ان جي ورسره اضافه کوو څه کوو د آی ای په ځای د وای توری لیکو او آی ان جي ورسره اضافه کوو. dying مړ کېدل. همدارنګه tie ټي آی ای tie صحیح ده.
نو کله چې په آی ای پای ته رسیدلی اخر آی ای لرې کوو د هغې په ځای وای لیکو ورسره آی ان جي لیکو tie tying دلته یو exception ده یو استثناء ده which do not double w or x صحیح ده ښه د w او x باندې که چېرته یو فعل پای ته رسیدلی وي نو هغه موږ نشو ډبلولی دا یوه استثناء ده صحیح ده د نورو قوانینو په خلاف دا یوه استثناء ده د x او y توري دوه ځلې نه لیکل کېږي لکه څنګه لکه snow صحیح ده نو څه کوو سنو کې w نه ډبل کېږي یوازې آی ان جي ورسره اضافه کړو سنو معنا واوره ورېدل همدارنګه فکس برابرول ترمیمول نو ګورې اخره کې x دی که نه نو دا موږ نشو ډبلولی صحیح ده دوه ځلې نه لیکو نو فکسینګ صحیح ده کوم تغییر پکې رانغی یوازې آی ان جي ورسره اضافه شوه ښه دا د آی ان جي د اضافه کولو قواعد وو همدې سره د ګرامر برخه پای ته رسیږي دویمې برخې ته راځو کلمې یا words په دې برخه کې 15 لغتونه لرو هغه لغتونه چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډېر د چلښت او استفادې وړ وي تاسې هڅه وکړئ چې دغه لغتونه په سمه توګه زده کړئ لومړی هم راځو د لغتونو پروننسیشن ته او بیا ورپسې ژباړې ته راځو encourage from feel father fact encourage معنا هڅول تشویقول from څخه feel معنا احساس یا احساسول father پلار fact حقیقت دا مو د لغتونو برخه دا برخه هم دلته پای ته رسیږي ورپسې راځو اصطلاحات او جملو ته expressions and sentences په دې برخه کې هغه کارېدونکي اصطلاحات او جملې چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډېر کارول کېږي هغه په انګلیسي ژبه راولو د انګلیسي ژبې ډېر کارېدونکي اصطلاحات او جملې لومړی هم راځو پروننسیشن ته ورپسې بیا ژباړې ته راځو let's have a fish for dinner let me another time I don't care for anything I don't care for anything thanks for your invitation I hate being alone I'm good at cooking let's have fish for dinner راځئ ماښامنۍ کې ماهیان وخورو یعنې راځئ د ماښام ډوډۍ کې ماهیان وخورو سیکنډ کې وایي چې let me another time یو بل وخت مې پرېږدئ صحیح ده یو بل وخت مې پرېږدئ I don't care for anything ما ته بې تفاوته ده یعنې ما ته کوم توپیر نه لري thanks for your invitation له بلنې مو مننه له دعوت څخه مو مننه I hate being alone له تنهایي کرکه لرم له یوازیوالي کرکه لرم یعنې نه مې خوښېږي I'm good at cooking زه په اشپزۍ کې ښه یم یعنې اشپزي مې زده ده اشپزۍ کې ښه یم د اصطلاحاتو جملو لومړی سلاید همدلته پای ته ورسېد دویم سلاید ته راځو لومړی هم پروننسیشن او بیا ژباړه I'm weak at math I'm interested in art I'm fond of soft music Where can I get a taxi Go straight ahead How much is the fare It's 10 Afghanis سیون کې وایي چې I'm weak at math زه په ریاضي کې کمزوری یم
په ریاضي کې څنګه یم کمزوری یم بیا به چې I'm interested in art I'm interested in art زه له هنر سره مینه لرم I'm fond of soft music I'm fond of soft music نرمه موسیقي مې خوښیږي یعنی له نرمې موسیقۍ سره مینه لرم علاقه لرم Where can I get a taxi Where can I get a taxi ټیکسي چیرته نیولی شم Go straight ahead Go straight ahead مخامخ لاړ شه How much is the fare How much is the fare کرایه څو ده نو هغه ورته وایي چې It's 10 Afghanis It's 10 Afghanis لس افغانۍ ده لس افغانۍ ده ښه دې سره د اصطلاحاتو برخه هم همدلته پای ته رسیږي وروستۍ برخې ته راځو 3 questions درې پوښتنې د ګرامر په برخه کې یوه پوښتنه د کلمو برخه کې یوه پوښتنه او د اصطلاحاتو او جملو برخه کې هم یوه پوښتنه لومړی هم راځو د ګرامر د برخې پوښتنې ته د ګرامر د برخې پوښتنه په لاندې ډول ده په لاندې جملو کې سمه جمله په نښه کوي صحیح ده درې اپشنونه درکړل شوي درې جملې درکړل شوي کومه چې سمه جمله وي ستاسو په نظر هماغه په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې انتخابوئ او چې سم ځواب مو ورکړ یوه نمبره ترلاسه کوئ لومړی جمله ده چې I studies English I studies English ورپسې I'm study English I'm study English او اخرنۍ سی اپشن کې I'm studying English I am studying English د ګرامر د برخې پوښتنه مو همدلته پای ته رسیږي ورپسې راځو د کلمو د برخې پوښتنې ته په دې برخه کې هم یوه کلمه درکړل شوې وي د هغې لپاره درې اپشنونه وي کوم اپشن چې ستاسو په نظر صحیح وي په صحیح سپیل سره لیکل شوي وي هماغه انتخابوئ په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې لیکئ او یوه نمبره ترلاسه کوئ د نن ورځې لغات دی encourage هڅول یا تشویقول کوم اپشن چې صحیح وي A B C کې هماغه اپشن انتخابوئ د کلمو د برخې پوښتنه هم همدلته پای ته رسیږي ورپسې وروستۍ برخې ته راځو او هغه هم د اصطلاحاتو او جملو د برخې پوښتنه ده په دې برخه کې تاسو ته یوه پښتو جمله درکول کیږي پښتو جمله په دې ډول ده څنګه ویلی شو چې زه په ریاضي کې کمزوری یم زه په ریاضي کې کمزوری یم په A اپشن کې راځي چې I am weak at math I am weak at math او په B کې راځي I am weak at math I weak at math او په C اپشن کې راځي چې I am waking at math I am waking at math کوم اپشن چې صحیح وي ستاسو په نظر هماغه انتخابوئ او د سم ځواب په ورکولو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ د نن ورځې درس مو همدلته پای ته رسیږي له لیدو څخه مو نړۍ مننه هیله ده ویډیوګانې لایک د ملګرو سره یې شریک او چینل سبسکرایب کړئ ښه وخت او ښې چارې ولرئ